دا د بټي کوټ ولسوالۍ د چاردي سیمه ده. دا ځوانان چې ګورې دا محلي پاڅون کوونکي دي د سیمې، او دا ورور سره د دې ساحې مسؤل ده، لکه د برکلي مسؤل که نه لرکلي مسؤل. خو دوی له حکومت څخه ګیله لري او وایي چې حکومت هیڅ مرسته نه کوي، یوازې یو کلشینکوف ده او نور هیڅ هم نشته، نه مهمات شته نه شایسته، او د بټي کوټ ولسوالۍ هم مرسته نه کوي، نور ارګانونه هم ورسره مرسته نه کوي. خو دوی دغه خپل خاوره، دغه خپل کلی د دښمن څخه ساتلی، هغه دښمن چې وخت ناوخته په دغسې کلیو او په دغسې ځایونو باندې بریدونه کوي، همدغو ځوانانو یې مخه نیولې او دغه کسانو یې مخه نیولې ده. اوس به دغه ورور ما ته وایي، ورور ته راته ووایي چې اصلي ستونزه مو څه ده، څه نه ډېر خفه یاستئ، څه ته ډېر ناراضي یاستئ؟ ولا ستونزې خو مکملې ستونزې دي، یعنې هغه ماشین چې تا ټوپک تا یاد کړه هغه هم موږ خپل اخیستی دی، یعنې دا کلشینکوف دا ټوپک دا هر څه موږ اخیستي، دا ځایونه موږ خپله جوړ کړي دي. موږ تقریبا د ټول کلي کې تقریبا 14 پوسټه لرګي راکړي، نښه یعنې مهمات مرمۍ هېڅ موږ له حکومت نه راکړي، بیخي مکمل ستونزې دي. نو دلته اوس دغه سیمه، دغه د چاردي سیمه، دا هم د بټي کوټ یوه ډېره غټه سیمه ده، یعنې ډېر غټ کلی ده، ډېر غټ قوم دلته پروت ده. نو څنګه دي دلته اوس دښمن شته نشته، او که ستا سره تګ سره دښمن ورک شوی دی؟ تقریبا موږ 3 کاله کېږي چې موږ دلته پاڅون کړی دی. دا ځای د طالبانو ولایت نه بلکې ایالت و، ځکه د دې نه به یې ټول افغانستان ته ځانمرګي لېږل، جنګونه به یې همدې مخاخې به یې ورسره مخامخ کول، خلک به یې لېږل. یعنې بې اندازې طالبان دا د ټولې دنیا له معلوم دی چې دا خطرناکه ځای د طالبانو وه. تر 3 کالو کې موږ نه یو ډز په دې ساحه کې طالبان نه دی کړی، یعنې موږ دومره فعالیت کړی دی. خو یو مرمۍ چې دا موږ له چا نه ده راکړې، او راشي بس همدې ځایونو کې بس چارواکي خپلو کې ورکې راوړکې کړي، نو موږ له هېڅ دغه نه دی رسېدلی. یعنې ستاسو اصلي ګیله له چا ده؟ له ولسوال نه، قمندان امنیې نه، قمندان د ښار د ننګرهار نه، والي صاحب د ننګرهار نه، له چا نه ګیله لرئ چې تاسو دلته دغسې غټه ساحه ساتلې ده، دغسې غټه سیمه مو ورته ساتلې، دښمن څخه مو ورته پاکه کړې؟ ځکه چې دا د ننګرهار ښار ته تقریبا په 20 کیلومترۍ 25 کیلومترۍ کې پرته ده، او د ننګرهار ښار مرکز ته هم ډېر تهدید ده ترېنه. نو تاسو د چا څخه ګیله لرئ؟ موږ عموما د ټول حکومت نه ګیله لرو، دا زموږ چې کوم مشران دي د ټول نه موږ ګیله لرو، یو داسې یو پکې نه چې موږ ته ګیله ونه لري، دا ټول نه موږ ګیلې لرو، هېچا موږ له نه دی. هر سړی موږ سر باندې څوک مشران دي ټول نه موږ ګیلې لرو، یعنې موږ له چا اوس پر کوم کومک نه دی رارسولی. یعنې هېڅ مهمات تاسو ته د دولت لخوا نه راځي؟ په هماغه اولو ورځو کې په اولو پاڅون کې لږ مهمات راغلي وو که نه، او د هغې نه بعد هېڅ توجه موږ ته نه ده شوې. او معاش مو بیا څنګه راځي؟ په وخت باندې مثلا په میاشت کې پوره راځي، په وخت باندې پوره راځي که نه؟ معاش راځي، خو معاش کې چې دی په دې کې موږ د ټوپک دپاره تیل خپله خلو پسې راتېر، په دې کې زموږ د خپله خرچې دي، ټوپک مو عوارضو کې هغه خرچې پکې، مثلا د موټرسایکلو تیل پکې موږ خپل اچوو. دا معاش موږ په اوله ورځ ختم کړی، معاش موږ هېڅ کفایت نه کوي. یعنې څو معاش درکوي تاسو ته؟ معاش موږ له 9.5 راکوي، خو د 9.5 کې چې دی بیا څو ځای پکې نورې دغه کېږي، مشکلات پکې پیدا کېږي، نو دا موږ له هېڅ شی نه پاتې کېږي. 9,000 انشاءالله 8.5 بس موږ خو دغه که موږ چې 8 نفر راکړي دي، د هغې تشکیلات موږ زیات دي، دا تقسیمو په نور باندې تقسیموو. اوسه پورې موږ له 5,000 6,000 د میاشتې پاتې کېږي، ځکه زموږ ساحه ډېره لویه وه او نفر هم کم وو، دا معاش به موږ په ډېرو نفر تقسیموو. اوس په دې یوه پوسټه کې څو کسان یاستئ دلته په دې وزې کې؟ په دې کې موږ اوس 6 نفر او 9 نفر په یوه پوسټه کې پاتې یو، ساحه غټه ده که نه، په همدې خاطر باندې موږ په لږ نفرو باندې کار کوو. اوس دلته دغه د سلاله نګاره مثلا ماشین یې که نه، تاسو هر نفر ته یو ماشین لرئ که نه؟ او موږ ماشینې لرو، خو ټول یې خپله اخیستې، یعنې مثلا د مرمۍ له لحاظه که وایي څومره مرمۍ څومره مهمات لرئ؟ یعنې موږ په هرې پوسټه کې واقع د 1 ساعت جنګ مهمات موږ نه لرو، 1 ساعت جنګ موږ نه لرو. خو داسې وخت حکومت هم پیشنهاد کړی ورغلي یاستئ، ورته ویلي دي مثلا ستاسو مشران دلته څوک تللي دي لکه مثلا ولسوالۍ ته یا مرکز ته چې موږ مهمات نه لرو، د جنګ لپاره وسایل نه لرو، څه هغه هم کړي پیشنهاد؟ په سلګونو وارې پیشنهادونه مو کړي دي، بېل بېل یعنې تر وزارتونو پورې موږ زنګونه او تماسونه چې کوم وسې کېږي هغه مو کړي دي، کومک چندان موږ ته نه دی رسېدلی. او بل د مثلا د یو پوسټې لپاره بس تاسو باید یو دولتي رینجر ولرئ، لرئ؟ دولتي رینجر نه چې خرګاډی یې موږ لا نه دی راکړی، یو مرمۍ چې موږ له رانیکړي نو رینجر به څه راکړي. زه خیر انشاءالله موږ کوښښ کوو چې ستاسو غږ تر کورنۍ چارو وزارت ته ورسوو. قدرمنو لیدونکو تاسو وګورئ
دوی په دې ځای کې دغه دوی ژوند دغه دوی خوراک دغه دوی هغه کوم ژوند د زندګي چې تاسو وګورئ په دې رقم دغه د افغانستان ساتونکي بیا دغه ولسوالۍ ساتونکي د دوی دغه ژوند زندګي ټول په دغه رقم ده او بیا حکومت ورته مهمات نه ورکوي حکومت ورته هغه څه نه ورکوي چې هغه دوی په هغه باندې ځان وساتي او دوی په هغه باندې حد اقل د یو ساعت دپاره وجنګېږي یعنې د دې چې ژوند کول د دې اوس دا بېچارهګان ټول ځوانان دي او ټول هغه خلک دي چې د همدې کلي د همدې قوم اوسېدونکي دي خو حکومت ورسره مرسته نه کوي ځکه دا د دوی وینا ده نو انشاءالله چې موږ به دغه خبره تر مرکزه رسوو او همدارنګه تر پایتخت کابل ښاره پورې به رسوو تر کورنۍ چارو وزارت به رسوو انشاءالله ستاسو غږ به یو دوی ته رسوو کور مدن خوشحاله شو ډېره زیاته مننه ستاسو خو ماشاءالله ښایسته ځای دی بیا به راځو قدرمند لیدونکو که تاسو وګورئ د دې پوستې ټول مهمات هم دغه دي یعنې ټول هغه د جنګ وسایل هغه څه چې ضرورت دي همدغه یوازې یوه چانټه چې تاسو ګورئ تقریبا 15 شاهجوړه پکې ایښي دي او همدغسې پورته هم همدغسې وګورئ چې ټول خالي دي یعنې حکومت د دوی سره هېڅ هغه مرسته هغه اړینه مرسته چې باید ورسره شوې وای نه ده ورسره کړې یعنې دوی په داسې یو ځای کې ژوند کوي تاسو وګورئ چې دلته ژوند کول هم سخته دي په دې کې اوسېدل هم سخته دي خو دوی بیا هم د خپل ولس دپاره د خپل قوم دپاره دلته جنګېږي او دغه خاوره ساتي یعنې هغه کوم مهمات قمندان صاحب د دې راکټ مرمۍ لرئ که نه یوازې مثلا د راکټ دپاره 3 مرمۍ لرو 3 په دې ټوله پوسته کې نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی بیچارهګان یعنې هغه ژوند کول څومره ورته سخته ده څومره ژوند کول دوی ته ستونزمن ده څونه یعنې یو انسان که فکر وکړي په دې ځای کې ژوند کول او بیا داسې چې مهمات هم نه وي او دښمن سره هم جنګېږي نو ډېره سخته ده ډېره مشکله ډېره ستونزمنه ده نو الله پاک وکړي چې حکومت د دغسې خلکو غږ او دغسې ځوانانو غږ د دغسې پاڅون کوونکو غږ واوري ځکه چې دوی بیچارهګان یوازې هیله تر حکومته ده چې حکومت هم ورسره مرسته ونه کړي حکومت هم ورسره همکاري ونه کړي بس بیا به نو یوازې بیچارهګان پاتې نو یوازې به دغه خپل ولس ته پاتې بیا به سبا بل څه باندې اخته وي په دې باندې ولې ډز نه کوئ په دې باندې په همدې خاطر باندې ډز نه کوو چې دا موږ خلاص وکړو بیا چې طالب موږ باندې حمله وکړي بیا به موږ جنګ پکې شي کوو که یعنې دا زنګ وهلي خرابه دي نو دا زنګ وهلي خرابه دي همدا هم ساتلي دي که دا ډز و بس بیا به همداسې تش لاس ولا ناست وي ژوندي به مري دا ګورئ دا مکمل دا کارتوس دی دې باندې موږ په همدې خاطر ډز نه کوو غونډه نه زنګون مو والي دي دا دغه شی دي وراسته شوي دي لیدونکو تاسو وګورئ یعنې که سړی واقعیت فکر وکړي که نه یعنې د دې خلکو درد باید حکومت واوري د دې خلکو خبرې باید حکومت واوري نو ډېره سخته ده دغسې خلکو دپاره ځکه چې دغه ولس همدوی ساتي دغه ولس همدوی خدمتګار دي همدغه ولس ته خدمت کوي خو بیا هم حکومت ورسره هېڅ مرسته نه کوي هېڅ همکاري نه کوي هره میاشت موږ په نوي قرضداره کېږو موږ پاسون نه مخکې خو لږ سرمایه را سره وه اوس هره میاشت زموږ په قرض باندې 10,000 او 40,000 افغانۍ را اضافه کېږي ځکه موږ له میلمانه راځي په سراتي شه ډېر مشکلات دی که نه چې تګ راتګ دی او له ترانسپورټ موږ شخصي جیب نه هر څه کوو نو هره میاشت موږ لګیا ورځ په ورځ قرضداره کېږو بل چې زخمي زموږ نه په دې دغه کې وشي د هغه تاوان هر څه په موږ باندې دی نه یې دولت دغه کوي نه بل کوم دغه کوي چې مړ شو هغه هسې نه ملاړ مړ شو څوک یې غم نه خوري بوش بس هغلته پراته وي د خپل غیرت وجه م پراته وي وګورو چې په هر رقم کې انشاءالله تعالی چې موږ د خپلې خاورې دفاع کوو په هر رقم حالاتو کې
قدرمنو لیدونکو دا د دې محلي پولیسو ډوډۍ ده چې په خپله یې پخې تاسو وګورئ دغه دیګ دغه د شپږ نفرو لپاره ده چې په دې باندې یو شپږ نفره ګزاره وکړي او به یې نه کړي شپږ نفره ته بس کېږي خو دا ورور چې دلته اشپزي کوي دیګی کې دی چې بس کېږي ګزاره مو کېږي بیا ته دلته اشپز یې که نه دلته خپله وظیفه ده هم ده که څنګه په نوبت باندې مثلا په ملګرتیا دې کوئ بس ملګرتیا باندې دې کوو کله بس پیرم کوو ورته د مخې بس کوو دیګ ورته زه بس الله دې خیر کړي نو